تا ته وایي که نه؟ ته خو جوړ ګونګې شوه لکه چارشیټ ډایرکټر صاحب دی او خبرې موږ سره نه کوي. دا خو هغه خبره شوه چې مرور کور او کړکړې په سارانو پسې مړه دا خبرې ولې نه کوي؟ بنده په یو کې هم نه پرېږدئ چې خبرې کوم نو کړوتو دی، چې خبرې نه کوم نو وایي ګونګې دی. خبرې کوه خو په خبرو کې نقطې مه راوباسه. اوس څه کیدی شي؟ د دې خولې د لاسه خو چارشیټ شو. تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړی چا د جندې کړي په ژړا. کریمه په زخمونو مې مالګې مه دوړو ښه. افضل خان صاحب دا څه ټکي دي؟ ما نه تپوسونه مه کوئ، نالایکو لا خو هغه بله ورځ د برج سپیلنګ غلط لیکلی و، BRIDGE دا خو برډج شو. واقعي چې تاسو ټیک وایي افسر خان صاحب. برډي ما نه تپوس نه کوي بیا. ماما جي په خیر راغلی. لویه شي بچی، خورې د کویدن په مقرانه لږ ډېر نوزګارم. ما وی چې مبارکي خو کوم کنه. مونږ خو د ډېر په انتظار وروره. ما وی چې ماما جي راشي نو الله به دعا د خیر کوو. خو ته رانغلې نو. څه به یې درته وایم خورې، بنده چې څومره ترقي کوي دومره پې د کار بوج او ذمهوارانې زیاتېږي. خو دا ښه شوه چې دا شي رشته د خیر وشوه. ها دا یې تصویر دی. افسر خان؟ او افسر خان یې نوم دی. تی پېژنې څه؟ او خورې دا مصر دفتر کې کار کوي، خو دا بدقسمته ما چارشیټ کړی دی. وی وروره دا دې څه ووې؟ ته خپله خوځه د خپله لاسه خوری. نه څه به نوکریان دې چېرته دي، بیا به چېرته سروالی بروالی ګرځي. خیر دی خورې ته مه خفه کېږه، اوس به یې معاف کړه ستا د مخه. کېنه هلکه وایي تا کویدن وکړه؟ دا ولې؟ دا مې راته ویلي دي که نه چې خوله دې د خبرو نه صبرېږي که نه نو خوله وتړه، بیا به درنه خلک نه خفه کېږي. نه مړه لرې که د خولې نه ښه وایه که نه کویدن دې چېرته وکړه؟ جی په دې ښار کې جی، خو ډېر غټ شرط یې راته ایښی دی. څه شرط؟ وی کور به په ښار کې اخلي او بیا به ورسره دلته اوسېږي. نو ولې ته ښار کې اوسېدل نه غواړې څه؟ نه جی زه خو خوشحاله یم، د کلي د تلو راتلو نه وبس شم، خو بیبي او دادا هغوی اوسېدل نه غواړي ښار کې؟ نه چې که نه د هغوی کلی ډېر زیات خوښ دی. ښه ښه ده نو زه ته ورشه. نه که نه جی بده خبره ده که نه جی د واده نه وړاندې څنګه سړی وشي. دفتر ته ورشه، دفتر درته یادوم. منیجر صاحب د افسر خان هغه انکوایري فایل ځان سره راوړه. منیجر صاحب دې کې څه دي؟ سر ما د کیس مکمله جایزه واخیسته او انکوایري ریپورټ هم تیار کړو. ایکسپلینیشن سټیټمنټ یې بالکل پور دی. ما یې د ډسمسل سفارش کړې سر. نو منیجر صاحب نو. سر ډېر نالایق دی. وګورئ جي ستاسو ماشومان ته غلطه انګریزي هم ښوولې ده. نو اخر منیجر صاحب ته یو زلمي د ژوند سوال هم دی که نه؟ دا نوټري وایس که. ښه جي نو بیا څوک هم دی سر؟ لږ په تفصیل سره مې پوهېږي. زه دته سمپل وارننګ ورکول غواړم چې د دپاره محتاط شي. یس سر. سره لږ دی پوه وشي سر. نه پوه دی او بل جي دغسې کشران غلطي کوي او مشران یې معاف کوي. اوکې ته ورشه. افسر خان دا رښتیا دي؟ زه ترې څه خبرې مړه؟ نیلم رښتیا دي که نه؟
او کریم صاحب ما ته هم پته نه وه اوس خبر شویم منیجر صاحب خبر خو نه کنه یاره یو خو د افسرانو په موډ پوه نه شو کله وایي سړی توت توخې جوه او کله وایي ګړنګتې وغورځوه منیجر صاحب د دې وجه به د زه ووایم څه خبره افسر خان چې چېرته رشته کړې ده هغه د ډایرکټر صاحب د خور کور دی او افسر خان صاحب دا رښتیا دي زه خو هیڅ نه یم خبر زه اوس پوه شوم ډایرکټر صاحب چې ما ته په دې کیس کې د نوټري وایس کولو تاکید کوو دا هغې اصلي وجه دا وه یاره دا رښتیا هم څه عجیبه شی دی دا صرف لا د کوېدن خبره ده چې د واده نه پس به یې لاس الي منیجر صاحب السلام علیکم څنګه حال دی طبیعت یې ښه دی ټیک ټاک ما دا عرض کولو چې زما د بیبي به ګوره ډېر خیال ساتي بوډۍ ده که نه ګوره د کور کار چې به څومره کینو کوه پې ځکه چې وجود نه درنه ده که نه چېرته بلډ پرېشر یې نه شي خو ګوره ته به هم ګوره تیارې ته بلکل نه کښېني بنده پې ګوره ډېر بدې ښکاري بله خبره عاشي دا ده که نه چې زما د دادا به هم ډېر خیال ساتي د هغه چای ډېر زیاتې خوښي په وخت به وله چای ورکړي خو ګوره چې یوې پیاله نه زیات یو ګوټو نه کړي شوګر به شي ګډه یې جوړه کړې ته دلته څه کې اوسېږې ته راشه خلک شابه راغلي او واده مبارک دی انشاءالله دا بیا چای مکه پیمان پرېږده پرېږده چې بچیا ورشي اوسېږې ته شابه هله خلک راغلي شابه دا نو مبارکي ته اخله که نه زه ګوره د کور په کار یې پوهوم ته ما پرېږده چې نصیحت ورته وکړم مړه کړی دی دې کار بچیا دا په خپله په کارونو پوه شي شابه اوسېږې ته راشه خلک راغلي مبارک دی شابه مړه دا خدای مې دې کډه دې جوړه کړې خدای چلا خبرې دنه نه شو کولی